زریزاده یوسفزی له د پښتو په دې تاریخي ټپه باندې سټیج ته د راتلو بلنه ورکوم چې پښتو د اوسپنې چڼې دي، پښتو د اوسپنې چڼې دي، پښتونه یاره پورا دي کېږده غاښونه. هغه یې زریزاده یوسفزي. د ټولو نه اول زه تاسو ټولو درنو خبرو دلته پښتنو ته خیر راغلی وایم. ټول ستړي مشئ. دا نن زموږ لپاره یقینا چې ډېره د خوشحالۍ خبره ده. موږ ډېر خوشبخته یو چې نن موږ دلته د پښتونخوا د سیمې د ګوټ ګوټ ځای نه خلک دلته لرو. چونکې دا نننی پروګرام چې کوم دی دا د مورنو ژبو د نړیوالې درجې په مطابق دی د مناسبت سره موږ منځله کوو. نو درې په حواله باندې چونکې په موږ باندې دا پابندي وه چې هر سړی به لږې خبرې کوي. ما به داسې څیزونه ډیګري راوړو هغه ډېر زیات وو، خو بهرحال زه به د دې په حواله باندې د دې ورځې په مناسبت باندې دا ووایم چې 21 فروری د مورنو ژبو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کېږي په ټوله دنیا کې، په ټوله نړۍ کې. یونسکو په دې هیله 21 فروری د ژبو د مورنو ژبو په توګه منلې وه چې ټول ولسونه په خصوصي توګه هغه قامونه چې ژبې مخپور کېدو دي د خپل دې بنیادي او انساني حق نه خبر شي چې ژبه د تعلیم، خپلواکۍ او ترقۍ لومړۍ زینه ده یا پوړۍ ده. ژبه شناخت دی، پېژندګلو ده. خو په نننۍ نړۍ کې څو زورور ژبې لګیا دي چې لګیا دي غواړي ژبې د منځه وړي. یو ژبه چې تر څو د سرکار، تعلیم، میډیا، فوج، تجارت او د نورو ضرورتونو ژبه نشي، دا خطر به موجود وي چې دا ژبه به د منځه وړلی شي. ژبه پېژندګلو ده او ژبه د کلتور د ملا تیر وي. ژبه د وینې په څېر د کلتور له زړه سرچینه اخلي او د ټولنې په بدن کې بهیږي. ژبه هغه ښکارنده ده چې د یو ژوندي جسم په توګه له انسان سره ملګري وي او له هغوی سره د خپل چاپېرچل، شاوخوا شیانو او ذهني نړۍ د اړتیاو په بیانولو کې مرسته کوي. ژبه انسانانو سره ژوند کوي، بدلېږي، حتی چې بې غوره شي نو مړه کېږي. په تېرو وختونو کې پښتون په هغه ژبو کې په هغه ژبو کې شمېرل کېده چې په راتلونکي نسلونو کې به د منځه لاړه شي. اوس ښه خبر دا ده چې پښتانه راویښ شوي دي او دې طرف ته پاملرنه کړې ده. نو ژبه د هغه لیست نه لرې شوې ده. زموږ پښتو چې کوم ده اوس د هغه لیست نه لرې شوې ده. دې د بېلات څه خطره نشته. او موږ په دې فکر یو چې کومه ژبه د دې نړۍ روکېږي نو موږ دا وایو چې دا نړۍ چې کوم ده د خپل یو حیث برخه چې کوم ده هغه روکوي. او په کوم وطن کې چې موږ ژوند کوو په هغې کې 15 شپې تجربې ویل کېږي او ګڼ شمېر خلک لري. خو له بله مرغه یو پردۍ ژبه په خلکو تپلې شوې ده چې په حقیقت کې د دې خاورې ژبه نه وه. یو مصنوعي او دروغجنې نظریې دپاره او د هغې ترقۍ او د پرمختګ دپاره او د هغې دپاره په نورې ژبې چې کومې وي د دې خاورې چې کومې ژبې وي هغه محکومې ژبې جوړې کړې شوې او په دې صوب باندې پښتو سره خو هغه کانې وشوې چې د مثال په توګه که تاسو چېرته یو تعلیم یافته پښتون نه تپوس وکړئ یا ورته چېرته تعلیم یافته پښتون ته ووایئ چې یاره په پښتو کې لیک وکړه نو هغه به درته زر ووایي چې زه په پښتو باندې نه پوهېږم. هغه هر څوک هغه 14 پاس کړی که 14 پاس کړی هغه دا ډېر په ویاړ سره اکثر وایي پښتونخوا خبره زه پښتونخوا خبره ځکه کوم چې هلته اکثر خلک په دې خبره باندې ویاړ کوي. دا وایي چې یاره زه په پښتو باندې نه پوهېږم. هغه د دې حقیقت نه دی خبر چې یو سړی علم وکړي، پوهه وکړي نو هغه په کار چې هغه پردۍ ژبې مې زده کړي. یو سړی د مور په خپل چاپېرچل کې، په خپل کور کې او په خپل انګړ کې چې کومه ژبه زده کړي هغه نه لیکلی شي، نه یې ولوستلی شي. نو دې مطلب دا چې هغه تعلیم نه دی کړی، د هغه ذهن روښانه شوی نه دی، هغه جاهل پاتې شوی دی. او که چېرته ورته ووایي چې په اردو کې تصریح وکړه نو داسې اردو به درته ولیکي چې د مذکر او د مؤنث سره به خو هغه چل وکړي چې ته به د شرم او اوبو وشوې خو هغه په دې نه شرمېږي او هغه به داسې په بې شرمۍ سره وایي چې ته به په زړه کې وایي چې یا خدایه دا پښتانه خو د دین شول، د سادین شول. نو ملګرو د ترقۍ او د پرمختګ لاس په دې کې دی چې تعلیم د مورنۍ ژبه کې شي، خصوصا ماشومانو ته چې تعلیم چې کوم دی هغه په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي. د مثال په توګه که تاسو وګورئ هغه ټولو قانونو ترقي کړې ده. فرانس، جاپان، جرمني، چین او روس داسې نور ټول چې په کومو خلکو ټول د فوج، د میډیا، د تعلیم، د هر څه ژبه چې د هغې مورنۍ ژبې وي هغه قانونونه چې کوم دي نو هغه ډېر په مخه تللي دي. او هغه خلک چې چا خپله ژبه چې کومو خلکو نه خپله ژبه غوره پاتې شوې ده هغه خلک ډېر وروستو پاتې دي. په
د یو خبره بهرحال زه کول غواړم هغه دا ده چې په تېرو شپېتو کالو کې په پښتونخوا کې پښتو ته یو داسې حیثیت ورکړی شو چې پښتو به چا ویله نو دا به وي چې دا د وطن خلاف دی یا د نظریې یا د سوچ خلاف دی خو ډېر د خوشبختۍ خبره ده چې په تېرو ورځو کې حکومت دا فیصله وکړه چې د لومړي ټولګي نه واخلې تر 12 ټولګي پورې به دا پښتو ژبه چې د ښوونځو کې او تر پوهنتونه پورې به لکه دا لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې به دا د تعلیم ژبه وي او وروسته به بیا دا تر پوهنتونه پورې مطلب دا د تعلیم ژبه کېږي. مونږ دا ټولو خلکو ستاینه کوو او دا ډاډ ورکول کوو چې مونږ تاسو سره په دې نیک کار کې ولاړ یو او ډېر زیات ستاینه مو کوو. او دویمه خبر دا ده چې موجوده حکومت یو ډپارټمنټ جوړ کړی یو بل ډپارټمنټ جوړ کړی چې د پښتنو کلچر د هغې تاریخي ورثه چې کومه وه هغه چې په روکېدو وه هغه محفوظه کړي او د هغې دپاره یې مطلب کار مو شروع کړی هغه هنرمندان چې چا به لوښي جوړول د ښارې او نور هنري کارونه به کول هغه ټول اوس د هغې ته د حکومت په سرپرستۍ کې لګیا دي او د هغې ټولو څیزونو سرپرستي کېږي او مرستې کېږي. بهرحال زه ډېر وخت نه اخلم او ستاسو ټولو ډېر زیاته مننه کوم خو په اخره کې به دا ووایم چې د خپلې نړۍ ژوندۍ ساتلو لپاره باید په مورنۍ ژبه کې پکار دی چې موږ په پښتو کې وغږېږو، پښتو ووایو، پښتو ولیکو او پښتو وکړو. شپه مو په خیر، الله مو مل.